دا داسې ورځ ده چې رب العالمین د دې ورځې د عظمت شأن او د دې ورځې نه د ویرې په خاطر دې ورځې له ډېر نومونه مو ورکړي. ګورئ قرآن کې تاسو سوچ وکئ، دې ته یوم القیامه ویلی کېږي. وجه دا ده چې ټول انسانان به ولاړ وي په دې سخته ورځ باندې. دې ته یوم الآزفه ویلی کېږي، نږدې راتلونکې ورځ ده. یوم البعث، دا ټول انسانان چې دي دا به راپورته کړی شي د قبرونو نه. یوم التغابن، دا د تاوان ورځ ده د بدعملو خلکو دپاره. یوم التلاقه، خلک به د خپلو اعمالو سره مخ کېږي. یوم التناد دی دا، چغې به وایي انسانان. یوم الجمع، راجمع به شي. د حساب ورځ ده، یوم الحساب. الحاقه، یقیني راتلونکې ورځ ده. یوم الحسره، انسانان به پکې ارمان کوي. یوم الخلود، همیشوالي ورځ ده، بیا مرګ نه راځي. یوم الدین، د جزا ورځ ده. الساعه ورته ویلی کېږي. دا ټول نومونه عزیزانو دا دلالت په دې باندې کوي چې دا ورځ ډیره د هیبت والا او ډیره د ویرې والا ورځ